زر کوه یا جینه کور ناوخت لري بیا به راتلل نه غواړي دې کور ته اوس به دادا راشي د هغه خو هر څه کې کار لږ صبر وکړه مله څه مې چغې دغسې ځان مې تیارولو سلام علیکم چاته روان شوې بخیر دې ستړی مه شې دا واره مالې تعالی کو دا جینکۍ ناجوړه دي دادا ډاکټر له بوتل غواړي ګوره په وخت باندې تر دې څه غم وکړو وګوره ټوخېږي دا خو ټول عمر د ډاکټرانو خبرې کوي خو دا کور کې کېنې چاته لرې نه شي لاړ ځو د غیرپان ډاکټر له ورځو دادا خو یم که تا سره پیسې بیا به درله درکړم دا به زه څوک د په غاښ کې دا خو دې ګوره وایم ګوره تا خو دا لږ په نالت کړی دی هلک چې په خپله ټیک نه دی ما دادا وایم پیسې لږې ډېرې راکړه درد به کړم دله لاس دې رپېږي بس دا واله دا مې ځانله دوایي د ایښي دي وایم ته پرهېز نه کوې که نه ما راته ویلې زه چې ته کله یو ځای کې کباب خورې بل ځای کې مایان خورې تا له را غوړ شي نه ښه دي ولې لرې دا نه چې ګوره ناجوړه نه نه ډاکټر له به زر ځو زر راځو ښه ته کور ته خیر کوه یوه کار ته ورپورې وځم و کار نه ځان د ګاونډیانو له مړو ورکړي روټۍ به د هغوی درکړي خو د کور خیال ساته غواړې راځئ که نه هلکه راشئ روټۍ له راشئ هله راځه ملګري راځه روټۍ له هلکه ټولې پرېږده دا راځه ملګري هلکه چې کوم فري ورکوي د هغه سره ځمه دا من خیرات کړی زما څه څه کار ټولې فري ورکوي دا څه چولې خو نه دي چې ته پرې خورې کباب دي یاره مشهور کباب دي کوم یو کباب کوم دی دا کوم سوپ دی دا یاره دا خو مشهور کباب دي یار انصاف واه مدیدار دي دا یاره چولې دي د 500 روپو چولې دي ټولې دا مخوام دا خبره نه کېږي څه نه دا کباب مدیدار دي که نو تاسو پیسې شته او شو کار دی راځه کنه نه د کبابو دپاره خو نه دي او بس ده پاره هسې مړه داسې زما نور څه کوم زه د سیده لاړ شه دا طریقه زه د سیده لاړ شه کشپاڼي به د کوم ځای نه راغلي مله ګرځي به راشه لکه روټۍ له وای خدایا زما چې دا شم هغه په مولا هوټل دی په شانورپور کې شاپ هوټل دی یاره زبردست کانې سازی مړه خبرې نه دی رغو خوړه دا څه ورته وایي بیان او کبابونه هر څه مې ترې خوړه سمه مزېداره ذایقه دی که نه زه په دا شکي نه یم چې دې تللي نه وي ځکه چې دا خو ډېر مشهور هوټل دی نو زه مې غواړې ځم لاړ شم د په زموږ هوټل ته راځئ شه که نه ټانګه کېږي د خدای ظالمانو خو کې دم نږده سره باندې وخورو ګشو پیادل را خوشي کړي نو ما سره پیسې کم دي د دادا پیسې خو تا ته پته ده د هغه خو د روپۍ څلور اتانې زه بیا به رانه غواړې ولې غواړې چې نوسته کې موږ به سره همداسې خو نه ځو راځه چې واپس ځو کور ته موږ راځئ ته د چانه لوبیا به راماندې وخورو بس په کور کې هم زموږ د دې نه زړه موړ شوی دی خلک درته ګوري الله د مخ مټ که ده وګوره خلک هم په تماشه دي فلم په شرمونه شر نه وایي راتېر شئ السلام علیکم لږ سړیتوب یې زده که زنانو له خلک غېږې نه ورکړي منیجر صاحب هم څه شو زه یم که نه دلته څه ملاوېږي کباب شته مایان شته چې څه ته خورې خو خبره مې وکړه کباب سړیتوب یې زده که که نه ته مې ووایې چې خوا کېنه یاره روټۍ وخورئ چې خوند دې در نه کړو پیسې بس خورې که نه ته ته په زور هم وکاږې څه به خورئ څه به څکئ ما نه تپوس کوه دې خوا راشه کباب دی نور څه شی دی کباب دي مایان دي چرګان دي چې ته څه وې تا ته تیار دي بس که چرګ تیارې چرګ راواله خپل کباب دا پرېږده د دې خو دا لیونی د ښې دی کباب نور وړه او بس لږ چرګ وړه که انډ چی بس خو منډو زر راځو ګشلو شام پټ راغلو که سخر مې رالو زما خیال هغه دادا چې هوټل یادو که نه هغه راته همدا ښکاري وایي خدای دې دا نکوز هغه د سینه ځکه خرابه روزانه راځي د هغوړ خوراکونه کوي دلته کسانو ته منیجر صاحب دا پاکستان ته تاویږي نو ګاک مې نه راولم یاره چلته را مې وردیم چې ګاک راستنه وه کباب ولګوه چرګ ولګوه مهي ولګوه 3 کپه دود پتی چېرته یاره که سونه 3 کپه بس نه کباب سونه کباب سونه چې یو نیم یو 2 پاوه خوري یاره دغه شان 2 پاوه بس 3 کسان دي دې ته وګوره هغه شان کار ولې خوراک ولا ورکه چې ګوره خوراک پسې یو ګاک نه نور ماټین کا ګوره له دا ورشه کېنه ودرېږه پیسې به ستا غني که ورکوي پیسې خو زما له جېبه دي تېرې دوره څه خبرې ستا له جېبه به ځینو وسې خاوند څه ته وایي خلک
یاره ستا په ځای خو چې د راجولي خره مې راوستې وه هغه به ترې ښه ورکړې راجولي خره خره که نه زه ښه یم کیسې مه کوه په دې سر دې راله درد کړو ټول هم درته پرېږدم لکه زر کوه که نه یاره څنګه تللی دا کباب تیارېږي خو نه وږې شوی یم دونه وخت کې خو زه 1500 جریبه ځمکه انتقال کوم یار راشد بچی السلام علیکم ګوره کار به زبردست کار کوي ښه د انصاف هوټل دی مړه خوشبیانې پکې سازي بس ته بوم برباد کړو چې پرې داره ځو خو کار ګوره ښه وکړه او هغه وکړه دغه میان هم ښه پاخه کړه چې ترسکلي ښه ډېر مې خوښ دي انصاف هوټل چې کومه ده شانورپور کې خدای پاکه خدا خو خلک یې ښه خوري څونه ناوخته کو والله کور ته به موږ وخت کېږي به نه ګوره چې ښه شي خوري خامخا به کېملي دغه نه کې اوس په دمان چولې شاباس ډاکټرانو وایي ډاکټرونه ځمه ما ته پته ده چې د ترسکونو خوراکو باندې تاسو مدد شوي تاسو په خبره نه پوهېږئ دا ورته ډاکټر لیکلي دي وایي کباب به خورئ دغه ګرم دي دا سینه هم ښه شي نو بیا د حساب د هوټل کباب خو ښه دي دا پرې خوره دا مې خوښ دي او نه ولې پرېښودم زه هم راوسېدم زه به کور کې پرېښیم نو مارل ته نشي ګرځېدی پهله موږ زه به څه کوم دا سپېرې دې ګورې وامه ګورې خدای بنده کړي چې په لپټاپ کې د لوان څوک دی بنده تا ته معلومه وه چې دا مه راوله مري کېنه وایم تا باندې به موږ نه خورم او ډوډۍ خورم یم نه امدادات ته به موږ صبر وکړو چې روغ کړي که نه اواز ولې ورکړه که نه لکه زر کوه که نه دا کباب تیارېږي راځئ چې زه دې مړ دي خو سم ناوخته کو صبر وکړه ګوره د عید له ښه شی تیارې که نه یو خو بس تاسو کور کې یاستئ د جادو لپاره مالې جوړوئ پام کوه ګورې په دې انصاف هوټل کې عادت دی چې بیا به دې ګورې شرمښ ویل چې ما بوزه لیکلي خو په انصاف هوټل دی خو د ادا خواصې نه چې بې انصافي را سره ونه کړي نه ګورې دا ظلم نه کوي دا سیمهوله دې راپسې راوستې ده حاجي ته څه له راتلې ستا خو سینه خرابه ده دا جي څه له راتلو دا به ته ځان نه خوري واجې موږ به نه خورو دا ځکه چې ته راشې ټوخه ټوخن ته د شپې دې چالو کړي یو دلته راځې کباب خورې کباب خو ښه دي خو دوه پسې مه څښه د انصاف هوټل کباب خورې ټیک ټاک دی ولې مه خوره دا خوله بنده کړه خو نه دا ستاسو کور وایي د یو خاوند ښځین خطي ته خو شرمېږم نه مړه مشر سړو ښځو سره خبرې کوې ښځې څه خبرې کوې په کور کې خو دې چې ځان جنګ کوې دا کېنه ګوره نه دا کېنې ګورې وله وامه ګورې سر مې پلار مې وایي څه سړی نه یې دلته دا خلک دي لږ غلې کېنه خو تا نه پیدا یم هم تاسو سلیم کړه السلام علیکم څنګه وعلیکم سلام کینه تاسو ورته وډره مې خو یو ګین تاسو نه کې و دې هغه ته وګوره څومره دوړې په پراتی دي همیش پاکه شبا زرا شبا د غوښې غاړه خو په وخت به راغلی وي که نه قاره مو بي بي ګوره قاره کې هغه خبره کور کې دغه بدمعش کې بدلته دي دا راوړه نیمه ګنټه مو شوه خیر ده زړه تیاری ته دا شی کم کړه دومره غټ شوی زما خیال دی چې څه پخې دا منیجر نه دا بلای خوري ډوډۍ خو یې خپ آرام وو هغه اوس پر اورسي زړه شوی مونږ ته دې مونږ هم کو راګه هم کو زر کو که نه حاجی دا د دوی خوراک دلته باش زر کوه دا مونږ ګوګ یو زما د سخله چکنی روړی یو دا هغه سم خوښه ده طالبین دا خواته دا کباب دا یو ته مونږ له راکړه یو هغې له ورکړه دې دواړه به وخوري دغه مشران دي د دوی له شین خلي خو دې ته دې ښځې دې راوشي په شرمونو دې وشرمولم او بیا زره کسان ولاړ دي ځان طریقه ترې مغه ځان کار زما کب نه دی خوښ ځکه څه کم نورو رغه وکړې چې بنده سره راوړه ښه کاوه دا لرې نه غول کړي کول نه دی کول دی ډېرې خبرې مه کوه جګړې ډېره بوتل هم درته راوړه خپل هلته خوره مونږ دلته کې دوه قده به دلته کې راغلی کړی دی لاره ګوره بیا د معده خراب وي ګزاره کوه که وره بس بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله هغه نشم خوړی هغې کې دا شي یاره زبردست ده که نه د دې انصاف وټو مړه که ته یوه پېرۍ خوړله که نه نو بیا به بار بار راځي دا خو بیا ورته پیسو نه پته لګي چې انصاف کوي او نه انصافي نه کوي لږ دي زه خورم هم پکې درته راځي دې کې خوږې هم دي دا به کیا شي ځکه خو د سخر د دې ځای نه خوځي نه د دې کاره سینه خرابه وي څومره طبیعي دي
یار واقعي ته خوراک وي ته به مې چې موږ ډوډۍ ده کوم دی دا د مینوالو ته خو دا خو شامل پور انصاف هوټل دی کنه فضل مولا او دغه یو هغه د مونږ په مولا دی ما هغه پرېږده اوس ته دا فضل مولا كل ده جي هغه شامل پور دی او انصاف هوټل یادونه ايوه نه ومن سره چې هغه دی کنه دا فضل مولا اخو دومره غړ ته چې په لاره را خوشې وي کنه نو دغه کې څه چې په زرنج کې چا سرداتي کینولې دوه باندې کړې دي پیسې دې خلاص فرق دي هغه له خو چې غیږم ورکنو خوازه بوته كوازه فضل مولا هغه پیسې مې راکړې دې ولې ورکما دا هغه خو مې ډاکټر لور کې کنه تاسو سره کاته ده به کې مونږ خو دوايانې د دنیا راغشل د ډاکټر دکان کې مو پرې خري سمې دې وایي ته ما ته وخوا ډاکټر دکان کې چې چیرې څنګه چلیا مو خوراکو کا هر څه کار مله وتران دې نو دې وګورئ جوړاوه دا دې ما خو دې دا چې تاسو بیل فرات هغه کدي الله دوش مخبل بارګل کباب په تو خپل دوه په دې لري راولې دا غي مخ دې دادا له غریب نه خو دې 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 ځاله څه کړی دی زما سره زما سره نور سم تاسو د ما له سولا راځي دې په پوری شي دې ځان دې ونه کړی دی یې مړه په خېټه باندې مړم کې پالام کې نو روټه خورا دا دې خزه ذات خدای کینا صح پاتره سره څه خبره کې د خزو زړه نه دا غز رشته چې راځي ستا خاصه تابع دي تابع اته ته دې مسکي کېږي ما ضرور پښتو پر یو څو تا ګوري دا خزه بیا ځان دا په لوټه په نه کماره زخه دې کړه